بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالهادي ناصري یو ځل بیا غواړم چې د جایز یو بل درس ته ورسو. په دې درس کې غواړو چې موږ په یو DEM یعنې ډیجیټل الیویشن ماډل باندې موږ چې کوو کنټرول لاینونه رسم کړو. موږ تېرو درسو په ادامه یو واټر شیډ لرو. په همغه واټر شیډ DEM باندې موږ چې رسمو کنټرول لاینونه رسمو. د دې کار لخاطر زه د ارقام صفحې ته ځم. دا تیر درس و چې موږ څنګه د سټریمونو سلوپ معلوم کړ. دا د سټریمو چې و سلوپ اوسي د سلوپ فیصدي 1.9 راغله. اوس غواړو چې په دغه DEM ډیټا باندې موږ چې رسم کړو موږ کنټرول لاینونه رسم کړو. زه د اضافي موارد ټول اپ کوم، مثلا دا اپ کوم، سلوپ هم اپ کوم، واټر والیم هم اپ کوم، دا ماپ کوم. تنها زه خپله DEM ډیټا چې کوم پرېږدم، دا سټریم لاینونه هم چې کوو اپ کوو. دا هماغه DEM دی چې څه دی واټر شیډ DEM سو. اوس غواړم په دې باندې چې رسم کړم کنټرول لاینونه رسم کړم چې موږ ته چې وښیي مختلف ارتفاعات وښیي کنټرول لاین وښیي. د دې کار لخاطر زه ارټول باکس ته راځم. په ارټول باکس سپیشنلایز ټولز ته راځم. سپیشنلایز ټولز بیا زه چېرته ځم؟ سرفیس ته ځم. سرفیس کې هلته موږ لرو په نامه د کنټور، د باندې ډبل کلیک و انپورټ راسټر. په انپورټ راسټر کې موږ چې ورکوو ان د واټر شیډ DEM ورکوو، ځکه موږ ویل چې DEM باندې رسموو. او انپورټ به زموږ چې سي پولي لاین سي. دا پولي لاین په نامه د چې رسموو کنټور سیو کومې. کله سیو اوس دا کنټرول انټروال څو ورکوم؟ مثلا ماته فاصله کنټرول انټروال دا مناسب فاصله څونه موږ ته چې رسم کړي کنټورونه رسم کړي. زه فاصله 50 مترونه کنټورونه رسموم او بیس کنټور دا مناسب فاصله مثلا وړکي کنټورونه ماته 50 رسم کړي، خو بیس کنټور زما څو وي؟ 10 وي. یا 10 ورکوئ یا 15 ورکوئ، دا اختیاري کارونه دي. مثلا اپشنل هم پرېښودای شي. مثلا دا 100 ورکوئ، 100 ورکوئ، دا اصلي کنټور. موږ ته چې کېږي کنټور رسموي. د دې نوم که ورکړو مثلا کنټور زموږ څو 50 متره کنټور سو زموږ. دا اوکې ورته وایم. دا پروسه خپله جایز وروستی کوي، اتومات یې موږ ته راباسي. کنټور راسم سو. دا کنټورونه زه چې کوم اټ کوم هماغه فولډر ته ورځم. کله چې ما فولډر ته ورغلم نو د کنټور 50 متره دا چې کوم په اټ کوم، نو دا زموږ چې سوال کنټور لاینونه سوال چې فاصله 100 مترونه موږ ته کنټورونه رسم کړل، فاصله 50 مترونه موږ ته چې رسم کړل کنټورونه رسم کړل. کله چې کنټرول باندې رائټ کلیک وکړئ دلته موږ ته چې لیبل فیچر باندې کلیک کړئ نو دا زموږ چې سوال کنټور لاینونه سول. مثلا 10 15 10 او 10. یا مثلا رائټ کلیک وکړئ راسئ پراپرټي ته، دلته راسئ لیبل ته چې راغلی دا په اساس د چې په اساس د کنټور موږ چې کوو لیبل کوو اپلای اوکې. دا په اساس د چې سول اوس په اساس د ارتفاعاتو یعنې کنټور موږ ته چې سول لیبل یې موږ ته وکړ. دا زموږ چې کنټور لاینونه. مثلا د دې لاین هم تغیرولی شئ که خوښ مو نه وي رنګ یې د جنه. دلته راسئ کلر ته مثلا زیړ یا سور انتخاب کړئ. دا چې سول کنټور لاینونه سول. دا زموږ د کنټرول لاینونو د رسمولو طریقه په چې باندې په DEM ډیټا یا په واټر شیډ باندې. ښه ورځ ولرئ، کامیاب اوسئ، موفق اوسئ.